حکومت چې کوم دین او هغه یو بل پاس کړی د اسمبلی نه چې 18 سال نمخ کې چې دی کم نکاح خوان نکاح تړله یا کم رجسټرا چې کوم دین او دا نکاح رجسټر کړه نو هغه د لپاره بیا سزا او هر څه مقرر کړی دي د 18 سال نمخ کې د جینې یا د الګ نکاح چې دا باندې تړي او نه به رجسټر کې نو دا یو عجیب قانون دی په باره کې د ملک ډېر علما هغه د سینټ نه هم هغه منزور شوی دی دا ټول چې درو دا د بار ملک ایجنډي دا ټول بار ملکونو کې همیشه هغه وی چې 18 سال تک له الک او جینې اور سه د بس د دې خپل خوخه شو نو اسلام دا سه نه یاد ساتي ګوره اسلام کې شرط چې کوم دی هغه بلوغت دی کله چې الک او جینې بلوغت ته اور رسیدل نو بیا ته یاد ساته دا نکاح کول شي او دا چا کړل دی دا هغه چا کړل چې کوم خلک یاد ساتي ګوره دا زمون د مور بیبي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دشمنان دي دا بل ګوره غي پیش کړل دی ځکه چې زمون د مور بیبي نکاح شوا هغه سونه په کم عمر کې شوی و دا خو پاره باندې صراحتن رد دی چې د اسلام خلاف یو سیز دی په حدیث کې چې راغلی دی په حدیث ډک دی زمون کتابونه ډک دی دا د حدیث خلاف دی د قران خلاف دی یاد ساتئ ګوره په پاکستان کې داسې یو قانون چې هغه د قران هم خلاف دی هغه د حدیث هم خلاف دی نو د داسې قانون ګوره تاسو کرا پانه سي دی او تاسو د دې مخالفت اونکو نو یاد ساتئ ګوره سببا دا ستاسو د غاړې هار جوړیږي او دا سیز به بیا ستاسو غاړې ته پروتي د دې علماو ملاتړ جوړېدل پکار دي د علماو سره ودرېدل پکار دي نو د دې علما یاد ساتي ک هغه وی چې د دې په باره کې احتجاج ریکارډ کو یو څه قبل څه دې سره ګور یاد ساتي ودرېدل پکار دي کوم نن سبا په دې باندې ځان ناغرض ک سبا د اساس به زمون کور تراشي او دا به ګور زمون غاړه تراشي ځکه د کم سیس چې د دین د حدیث او د قران خلاف یاد ساتي دا غي نقصان ګور خامخا روزي او دا غي نقصان یوازې دانا هغه چا چې دا قانون پاس کړل دی پاري خو بخامه خای خود دې نقصان چې دی یاد ساته دا ګوره په ټول اسلامي معاشره باندې پریوزي او په ټول مسلمانانو باندې دا پریوزي دا یاد ساته ګوره نو په دې باندې چپ کېدل مونږ لنی دی پکار کوم چپ پاتې شو یاد ساته ګوره دا سبب دا چیز خدای نه خواسته زمون کور ته ورسی اوس نن سبا ډاکټران هم وایي طبي مسلم دا چې دا خوراکونه داسې شوي دي سپارامي چرګان دي سم مصالې داسې استعماليږي داسې کیمیکلز په هر څه کې استعماليږي چې د الکان او د جنکو چې کم د بلوغت ټیم دی هغه نورم ګوره کم شوی دی زر بالغيږي او د دې د وجه له تاسو کتلی نو عمرونه د انسانانو ډیر زیات کم شو انتهایی کم شوی دی مخکې په کله اکثر په علاقہ کې داسې سوګو چې هغه 100 سالو ته ورسېد 100 سالو مخکې لاړو اوس چې دین هغه عمر 60 70 80 سال تر رسیدلې دي او نورم په کمېدو دي وړوکی بګور وړوکی الک بي او تبو تو ګورې بل ورځ په ګیره کې سپین لګیدلی عمر الادم رانی او په ګیره کې سپین لګیدلی لږ وخت پس چې ګورې ګیرم ټول سپینې وختیم ټول سپینې او مکمل چې دینو هغه صحت هم خراب شي بوډاوالي طرف ته دوم نظر لاړ شي دا د دې کیمیکل د خوراکونو د وجنه زکه الک او جینې زر چې دی هغه بالغ هم شي او زر طرف بیا بوډاوالي طرف تمزي نو دا کمبل چې پاس شوی دی دا د قران هم خلاف دی دا د حدیث هم خلاف دی مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هم د دې په اړه کې بیان ورکړی دی څومره چې د ملک جید علما دي هغه د دې په اړه کې بیانات ورکړي دي کدا چر دی حکومت واپس نه نو بیا به دا خلق شدي د دې په اړه کې به زموږ علما غي فیصله کوي او بیا د دې په اړه کې ان شاء الله د احتجاج ضرورت دی ان شاء الله احتجاج بم کو ځکه دا زموږ د ټول مسلمانانو متفقه مسله ده دا چا د کور او د چا یوازې مسله نه ده کومه مسله چې د حدیث او د قران خلافي هغه زموږ د ټولو مسله ده یاد ساتي پاره کې مسلک نی ګوره ځکه چې دا قران او حدیث دا ټول مسلکونو والا څومره چې دا فرقي دي یا څومره چې زموږ په ملک کې دا اختلافات د خلکو په منځ کې چلیږي دا ټول په قران او حدیث متفق دي کنه نو چې په دې معنی متفق دي نو دا قران او د حدیث خلاف مسله ده نو د دې د وجه نه په دې معنی مونږ لا سوچ کول پکار دي او د دې د وجه نه دا چې دینو د مخنیوي پکار دي صحیح ده کنه ان شاء الله